دوی به شاید وایي اوهو زموږ راکټونو ته وګوره دا څنګه ښکاري. په جنوبي افغانستان کې عملیات د مارجې منځته د ورتللو معنا لري، د دې لپاره چې د ګډو ځواکونو په کنټرول باندې خپله ولکه وښیي. امریکایي قمندان سټینلي میکریسټل او افغان جنرال محمد ځاځي یو ګډ مطبوعاتي کنفرانس ورکړ. زه فکر کوم د افغانانو پر رهبرۍ دغه ځانګړي عملیات د دوی په پرمختګ دلالت کوي او پر دې زه ډېر افتخار کوم. همدارنګه په رسنیو غږ کوم چې د افغان امنیتي ځواکونو زړورتیا وګوري. موږ به د خپل ماموریت تمرکز ورو ورو د افغان امنیتي ځواکونو په زیاتوالي متمرکز کړو ترڅو دوی وکولی شي په آینده کې امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي.